ډاکټر محمد اشرف غني ملا یعقوب ته وویل په افغانستان کې څه روان دي له حقیقت می خبر کړه. د افغانستان د سیاسي تحولاتو په منځ کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او د اسلامي اماراتو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د احتمالي خبرو اوازې یو ځل بیا د خلکو د بحثونو موضوع ګرځېدلې ده. داسې ویل کېږي چې اشرف غني په یو رسمي پیغام کې له ملا یعقوب څخه غوښتي چې د هیواد د اوسني وضعیت، د ولس د ستونزو او د راتلونکي پلانونو په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان د تاریخ له یو حساس پړاو څخه تیریږي، داسې پړاو چې هره پریکړه د راتلونکو نسلونو برخلیک ټاکلی شي. هغه په خپلو خبرو کې د هیواد د اقتصادي وضعیت، د نړیوالو اړیکو او د ولس د ژوندانه د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ډاکټر محمد اشرف غني ویلي هغه څه چې له بهر څخه ښکاري تل واقعیت بشپړ انځور نه وي. د همدې له امله یې له ملا یعقوب څخه غوښتي چې د افغانستان د کورنیو حالاتو، د خلکو د غوښتنو او د حکومت د راتلونکو پلانونو په اړه کره او صادقانه معلومات ورسره شریک کړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. سیاسي شنونکي باور لري چې د افغانستان اوسنی وضعیت د هر افغان لپاره د پام وړ دی. خلک د ثبات، اقتصادي پرمختګ او نړیوال مشروعیت هیله لري. هر هغه څه چې د تفاهم، ملي یووالي او روښانه راتلونکي لپاره وشي د ولس له هرکري سره مخ کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول خبرونه تل د خلکو پراخ پاملرنه راجلبوي. ځینې د ملي تفاهم نښه بولي او ځینې نور بیا د راتلونکو سیاسي بدلونونو لپاره یو مهم پیغام ګڼي. افغانستان نن داسې رهبري ته اړتیا لري چې د حقیقت په رڼا کې پریکړه وکړي، د ولس غږ واوري او د هیواد د ثبات، عدالت او پرمختګ په لور رهبري کړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.